بسم الله الرحمن الرحیم. د الله تعالی ارشاد د نفل کوونکي په حق کې. الله تعالی ارشاد فرمایي څوک چې زما ولی نه د دوست سره دشمنی کوي زما له طرفه اخته اعلان جنگ دی او څوک زما نزدېکت د هغې څیز په نسبت زیات نشي حاصلولی کوم چې ما په هغه فرض کړي دي، یعنی د ټولو نه زیات قربا او نزدېکت ما ته په فرایضو ادا کولو سره حاصلیږي او د نفلو په وجه بنده ما ته ځان نږدې کوي تر دې چې زه هغه خپل محبوب جوړ کړم، نو بیا زه د هغه غوږ شم چې په هغې سره هغه اوري او د هغه سترګې جوړې شم چې په هغې سره هغه ویني او د هغه لاس جوړ شم چې په هغې سره هغه څه څیز نیسي او د هغه پښې جوړې شم چې په هغې سره هغه ګرځي. که چیرې هغه ما نه څه غواړي نو زه هغه ته ورکوم او که د څه څیز نه پناه غواړي نو پناه ورکوم. فایده: سترګې غوږ جوړېدو مطلب دا دی چې هغه لیدل، اوریدل، ګرځېدل ټول زما د مرضي تابع شي او هیڅ خبره هم زما د مرضي خلاف نه کوي. څومره خوشنصیب دي هغه خلک چاته چې د فرضو نه پس د ډیرو نفلو کولو توفیق میلاویږي او دا دولت ورته نصیب شي. الله جل شانه دې په خپل فضل سره ماته او زما دوستانو ته هم نصیب کړي.